بسم الله الرحمن الرحيم. حشر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه 50مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. څلېرشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. د همدې الله پاکي بیانوي هر څه چې په اسمانونو او زمکه کې دي او همغه بر الله سره او د حکمت څښتن دی. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. مغزات دی چې اهل کتاب کافرانو د همدې لومړی غونډې د پاره لخپل کورونو څخه وېستل. ستاسو هیڅ دا ګمان نه و چې هغوی به ووزي او هغوی هم دا ګڼل چې د هغوی کلاوي به هغوی له الله نه وژغوري. خو الله له داسې لوري پر هغو راغی چې هغه خواته د هغوی خیال هم نه د هغو په زړونو کې ویره واچوله. نتیجه دا شو چې هغوی خپل په خپل لاسونو سره هم خپل کورونه ورانول او د مؤمنانو په لاسونو سره هم ورانول. نو عبرت واخلي اې د بینا سترګو لرونکو. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. که الله د هغو په حق کې له وطن څخه جلاواله او فرار نه ویلي کړي نو په همدې دنیا کې به هغو ته عذاب ورکړي او په آخرت کې خود هغو لپاره د دوزخ عذاب دی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دا هر څه لدی عمل وشول چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر سره دښمنی وکړه او هر څوک چې له الله سره دښمنی وکړي الله هغه ته په سزا ورکولو کې سخت دی. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اے مسلمانانو تاسو چې د خرما او کومې ونې غوڅې کړې یا کومې چې مو په خپل بیخونو ولاړې پرې خودلې دا هر څه د الله په اذن سره او الله دغه اجازه د دې لپاره ورکړه ترڅو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او کوم مال چې الله د هغو یعنی بنی نذیر له اختیار نه وېست او د خپل پیغمبر خواته واړو هغه داسې مالونه نه دي چې پر هغو باندې تاسو خپل آسونه او خپل اوخانز غلولي وي بلکې الله تعالی چې پر هر چا باندې وغواړي خپل پیغمبران مسلطوي او الله په هر شي قادر دی. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله چې هر څه دغه کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي
هغه د الله او پیغمبر او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسیانو لپاره دي ترڅو چې هغه یوازې ستاسو د بډایانو ترمنځ لاس پلاس نشي چې پیغمبر تاسو ته درکړي هغه واخلي او له څه شي نه چې هغه تاسو منع کړی له هغه نه منع شي له الله نه ویریږي الله سخت سزا ورکوونکی دی للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون همدارنګه هغه مال د هغو غریب مهاجرینو لپاره دی چې له خپل کورونو او جایدادونو څخه ویستل شوی دي دوی د الله فضل او د هغه رضا غواړي او د الله او د هغه پیغمبر نصرت ته ملاتړي اوسېږي همدغه ریښتینی خلک دي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون او هغه هو خلکو یعنی انصارو لپاره هم دی چې دغه مهاجرینو لراتګ نه مخکې ایمان راوړای په دارالهجرت کې استوګنو یعنی د مهاجرو لراتګ نه په خوا په مدینه کې وسیدل او د پیغمبر په پیغام ایمان راوړیو دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړای دی او هر څه چې هغه ته ورکړل شي د هغو څه اړتیا قدر هم دوی په خپل زړونو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نور ته ترجیح ورکوي اگر که په خپل محتاج هم وي حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل نفس له حرص نه وژغورل شول هغوی فلاح موندونکي دي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم او هغه کسان چې له دوی نه ورسته یعنی نور زمانو کې راغلي دي هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربا مونږ او زمونږ ټول هغه ورونو ته بخنه وکړه چې له مونږ نه مخکې ایمان راوړای ده او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض ما چوه ای زمونږ پروردگار ته ډیر مهربان او رحم لرونکی ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ته هو کسانو ته نګوري چې هغوی د منافقت کړن لار غوړه کړې ده دوی خپل کافرو اهل کتابو ورونو ته وایي که تاسو وېستل شوي نو موږ به هم له تاسو سره ووزو او تاسو په باب موږ د هیڅ خبره هیڅ کله ونه منو او کله تاسو سره جنگ وکړای شو نو موږ به تاسو مرسته وکړو خو الله شاهد دی چې دغه خلک قطعي دروغجن دي لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون که هغوی وېستل شول نو دوی به له هغو سره هیڅ کله ونه وځي او کله هغوی سره جنگ وکړای شو نو دوی به هیڅ کله د هغوی مرسته ونه کړي او که دوی د هغو مرسته وکړي هم نو د جنگ له ډګر نه به شا واړوي او بیا به له هیڅ لوري څه مرسته ونه مومي لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
د دوی په زړونو کې له الله نه زیاته ستاسي ویره ده ځکه چې دا داسې خلک دي چې پوهه ادراک نه لري. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دوی به هیڅ کله پر راجمه کېدلو په سپین میدان کې ستاسو سره مقابله ونه کړي که وجنګيږي هم نو په کلابندو کلیو کې پکې ناستلو یا د دیوالونو تر شا په پټېدلو. دوی په خپل منځو کې ډیر سخت مخالف دي. ته دوی سره غونډ یو لاس غني خو د دوی زړونه یو له بل بیزاره بیل شوي دي. د دوی دا حال دې عمل دی چې دوی بیا عقل خلک دي. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. دوی د همغه خلکو په شان دي چې له دوی نه لږ وخت مخکې د خپل کړو خوند څکلای دی او د دوی لپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. د دوی مثال د شیطان په څیر دی چې لومړی هغه انسان ته وایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تا نه بیزار یم زه خو الله د عالمینو له پروردګار څخه ویریږم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بیا د دواړو عاقبت دا کیدونکی دی چې د تل لپاره به په دوزخ کې وي او د ظالمانو هم دغه جزا ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مؤمنانو له الله نه ویریږئ او هر څوک دا وګوري چې د سبا لپاره یې څه کړی دي. له الله نه ویریدونکي اوسئ. الله په یقیني توګه ستاسو د ټولو هغو عملونو څخه باخبره دی چې تاسو یې کوئ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. له هغو کسانو په څیر مکیږي چې الله یې هیر کړ نو الله پر هغوی د هغوی خپل ځانونه هیر کړل هم دغه خلک فاسقان دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. دوزخ ته تلونکي او جنت ته تلونکي هیڅ کله یو شان ته نشي کېدای هم دا جنت ته تلونکي په اصل کې کامیاب دي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کوم دا قرآن په کوم غره باندې هم نازل کړی وای نو تعبلی دلی و چې هغه د الله له ویرې نه په زارۍ ټیټیږي او ټوټه ټوټه کیږي. دغه مثالونه موږ خلکو ته د دې لپاره بیانوو چې هغوی پر خپل حالت غور وکړي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل معبود نشته. په پټه او ښکارا هر څه باندې پوهیدونکی همغه مهربان او رحم لرونکی دی. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته کوم معبود نشته. هغه باچا دی ډیر مقدس له سره تر پایه سلامتی یعنی له هر عیب نه سالم
امان ورکوونکی ساتونکی په ټولو برلاسه په زور د خپل حکم نافذونکی او د لویی څښتن لوی کوونکی پاک دی الله له هغه شرک نه چې خلک یې کوي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله هغه ذات دی چې د هڅونې پلان جوړونکی او د هغه نافذونکی او د هغه سره سم صورت جوړونکی دی. د هغه ډیر غوړه نمونه دي. هر څه چې په اسمانونو او زمکه کې دي د هغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسه او د حکمت خاوند دی.